زوسا پډیر ادب او احترام استاد العلماء فخر الدین والملت شیخ القرآن والحدیث علامہ حضرت مولانا فخر الاسلام سے دامت برکاتہم العالیہ سے تخواست کم پڑی راجدہ چیراشی او قال اللہ و قال رسول بیان کی تاسو کینی خپادت سر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فعن عباس بن المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ز بحر لطف او ابر بهاری کند خاروس من را آبداری. زکانی جود او باد خزانی کند فرشی زمین را در پیشانی. ثنا و حمد بی فایان خدا را کہ سنعش در وجود آورد مارا. محمد سید و سادات عالم چراغ و چشم جملہ انبیاء را. الہی غنچہی امید بخشائی گلی ازروزئی جاوید بن مائی. بخندان ازلبی آن غنچ باغم وزین گل عطر فرور کن دماغم. بیا جامی رہا کن شرم ساری ز صاف و درد فی شارنچ داری. تعالی اللہ ذی قیوم دانا توانائی دی ہر ناتوانا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ومن أزهر النقص والزوال
مورد فیض لطیف قلب منست ولطیف روح منست ولطیف سر منست ولطیف خفی منست ولطیف اخفا منست ولطیف نفسی منست ولطیف قلبی منست فیض میں ید ذاتی کے با منست و با ہر ذرات ممکنات بہمان شان کی مراد اوستو تعالی منشئی ولایت صغراستو مورد فیضلتی پہ قلب منست لا حول ولا قوة الا بالله. حضراتو دا اجتماع مبارکہ دا سیرت مبارکی او دا رسول اللہ مبارک دا تعظیم مبارکی او دا اجتماع دا اظہار محبت رسول اللہ مبارکی جوڑے شوئے دا پا انتہا دا برکت ولاڑا دا دا رسول اللہ مبارک سیرت کیا غشتل حصہ غشتل این سعادت بزور بازولیستانا بخشت خدای بخشنده دا خدای مہربانی غواړي اللہ چی مہربان شي دا سیرت اجتماع تا او جلسے تا اللہ توفیق ورکی او راشي دنیا کی دو خبری دی او توفیق تی بل سلب توفیق تی دریم خبر پکی نشتا پا دین کی توفیق چجا سر مرگری شو دے کامیاب شو او دا چانے چه سلب توفیق شو دے تباہ شو زمانگ دا یقیدہ دا چه فاعل دا توفیق و دا سلب توفیق و دوار خدای دی کچا دووی چه توفیق دا بل چا پلاس کے دی یا سلب توفیق دا بل چا پلاس کے دی دے دا ایمان نخلاش توفیق یو دا خدای کار دی او سلب توفیق بعض ظالمان ریاضت پا باطل کی کڑی داغ باطل سرا دا سحر پا وجہ باندے دا جادو پا وجہ باندے انسان نا لوی مقام چے دے والا خرابی دللوی مقام خرابی حضراتو شیب مبارک قدس اللہ سرہ آمین ماتے پدی کمرہ کی خبر کولا شزے ہوزے کی روانوں او دے کی یو سڑی پلار ناستو چی اغت بیلنگ بوٹی ہوئی او دوی پدیری باطل کی ریاضت و مجاہدہ کری او سحر او جادو دا پا سڑی باندی چپکئی او دا سڑی نلوے کمال خرابئی کمال ولا خرابی ویزر روانم او دغه سړی ما ته وکتل شیب مبارک وی په دې کمره کې دا خبره ما ته یوازې کړې داغه د هر مورید سره خپل زبردست تعلق
ار یو بداوی چې بس ټول مینه ما سره ده. هغه د دې باب ماهرو د تصوف ته مسلو په کنه باندې پیدا کنه د منطق کې معرفت حقیقت شیط وي. او خدا رسیده انسانونو خدای ته درسانه چې سون لاري وي هغه تکلو وي. وی دې سړی یو چوپ غوندې داسې وکړو او زه پوه شوم چې دی په ما جادو را چوپ کړ. صاحب مبارک وی په دغه ټیم کې شاه عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی وی د هغه خبره مې را یاده شوه. مريدي لا تخف واشن فإني عزوم قاتل عند القتال. دا ما ته صاحب مبارک را کړی د بیګاش پیپر مې ویلې د الله دې آینده کې توفیق راکړي چې ته مې پرې خو دې په بیماری کې هم لدا او په یادم یاد کړی را ټول قصیده غوثی مبارک. صاحب مبارک وی چې ما دا شعر وی او پدې کې یو شرنګ وشو داسې لکه د اصلحي شرنګ غوندې وشو د توري یو شرنګ وشو. وی 2 منټه زمخ کې نو متلې چې ما شاته وکتل هغه سړی نه و هغه سړی په هغه ځای باندې نو باقي وی پته صاحب مبارک وی چې پر ورځ د قیامت بلګي چې څه چلو چې څه چلو شو او په دغه ځای کې بس دا شرنګ د توري چې ما دا شعر وی کنه نو شرنګ د توري راغی او چې ما وروسته وکتل هغه سړی په هغه ځای کې نس نابود و د سر نه ونه. نو حضراتو ما ستاسو خدمت کې عرض وکړ چې سیرت مبارک دې جلسې ترا تک کول دا نصیب غواړي توفیق غواړي چې الله چاته توفیق ورکړي. پام کوي چې په دې خپل ژوندۍ کې د دې نزان محروم نه کړي. حضرات دا د سیرت مبارک جلسه د دې ایجاد دلته کې په دې مبارک مقام کې دا مقام اشم مبارک دی. دا د صاحب مبارک خانقاه ده. دا اشم مبارک زیدی او بیا د سرور کائنات محمد رسول الله د سیرت جلسه ده. د دې موجد زمونږ استاد پیر صاحب مبارک هغه او هغه په 2 نمبر داوی دا گده مستحق دا الله د کتاب پرانا کی او در رسول الله دا حدیث پرانا کی قاری صاحب مبارک تھی. دا خبری به دلایل نکو دا په دلایل سره لگا باقی پکې نه غږیږي. نو دوی ته وایم چې یا د خدای بختوره د صاحب په ګدې تاسو خدای کینو لې ته د دې لایق وي په قرآن او په سنت. نو الله ته په دې جون کې خیر او برکت واچي چې په دغه ګدې باندې قائم او دائم نات او د دوی په بچو کې الله د دې ګدې طاقت پیدا کړي چې دا د صاحب مبارک په دې ګدې باندې صحیح کینی.
بعض خلق په ګدۍ د مشرانو ناست دي لیکن مستحق نه دي الله په سر ولاړ دی اگر چې هغه مشران ډېر لوی خلق وو او کشران د هغې ګدۍ مستحق نه دي خو پې ناست دي او دې په رښتیا پې ناست دی نو الله دې په دغه ځای باندې نو هغوی قدم پورته کړ دوی ورپسې قدم کېښودی دي الله په سر ولاړ دی چې د صاحب مبارک کم اخلاق و اقا اخلاق الله قاری صاحب مبارک ته ورکړ نو موږ او تاسو له پکار دي چې موږ په دوی پسې قدمونه کېږدو دوی په صاحب مبارک پسې قدم کېښودو دغه دی کامیاب دی په دنیا او په آخرت کې او نو موږ به راولګېږو موږ به په قاري صاحب پسې قدمونه کېږدو نو داسې دی لکه په صاحب باندې اقتدا وکړه لکه اقتدام په صاحب پسې وکړه په صاحب مبارک پسې مې اقتدا وکړه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي حضراتو دا یو مختصر حدیث د عباس صاحب مبارک چې د رسول الله تر مبارک دی تر درواره نه صرف 2 کاله مشر دی عباس صاحب د رسول الله نه صرف 2 کاله مشر دی او بیا وفات د عباس صاحب د جناب رسول الله نه وروسته دی او ارسو کې پیژنې عباس صاحب مبارک دا وی روایت دی د خپل وراره نه اهل بیت مبارک دی چې رسول الله مبارک فرمایلی دي ذاق طعم الایمان شیرینی د ایمان به وسکی خوند د ایمان به وسکی حلاوت د ایمان به وسکی پدریو خبر من رضی بالله ربا پدې راضی شو چې الله زما رب دی وبالاسلام دینا مختصر خبره کوغه د حدیثو ګرانی خبرې پکې نه کو او پدې راضی شو چې اسلام شریعت ته محمد رسول الله زما دین دی وبالاسلام دلته د اسلام خاص معنا مراد ده عام معنا اسلام نه دی مراد یو د اسلام عام معنا ده هغه د یو لک سلیری زره پیغمبرانو دین اسلام دی دا اطلاق عام دی او دلته کې اطلاق خاص دی شریعت محمد رسول الله وبمحمد النبي او دې په دې را دي شو چې محمد رسول الله د ما پیغمبر دی په دې را دي شو د باندې به حلاوت ایمان لګي دې به خوند ایمان چې دا درې خبرې پکې وي دې به خوند ایمان محسوس کی د باندې به د ایمان حلاوت لګي لیکن حضرات حلاوت د ایمان چې لګي نو دا به علی لګي چې د خپل نفس مطمئن جوړ کی د دې بنی آدم دا نفس چې دی یو دی او حالات د درې دي
نو نمونه هم درې دي. ګنې دا نفس ته بني آدم چې دی یو دی، خو حالات درې دي، نو درې نمونه هم ورته د دریو حالاتو د وجې نه راغلي دي. قرآن عظیم مبارک کې راغلي دي درې واړه. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. دا نفس أمارة بالسوء دي. دویم نفس لوامة دي. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله وی قسم کوم پر ورځ د قیامت او قسم کوم په نفس لوامه. دریم یا ایتها النفس المطمئنه، دا نفس مطمئنه دی. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دا درې نمونه دي: نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. حالتونه درې دي. اکابر علماء د تفسیر لیکلي دي نفس اماره بالسوء، ان النفس لاماره بالسوء. ان النفس کې د الف لام یا د پر د جنس دی یا د پر د استغراق دی. د استغراق دا ډیر خدي اری یو پر د افرادو د نفسنا لامارتن بالسوء. امارتن صيغه د اسم فاعل مؤنث تا د مبالغه صيغه ده. نو نفس ته انسان هر یو پر د افرادو د نفس ته انسان نه دی چې مرکب د عناصر 40 والی بل لحاظ بو سره نه کوي چې دی مرکب والی د عناصر 40 فلسفه کې بیان دی. لامارت بالسوء نو دی ډیر امر کوون کې دی خپل صاحب ته په بدای په قبایح پنارو د باندې خپل تقاضاګانې پوره کوي. دا نفس اماره بالسوء دی. نفس اماره بالسوء د میلان دی عالم سفلی تا دی خکت عالم تمایل دی. دیت عالم سفلی وی دا اسمان دا لاندې د تعلق د عالم سفلی سره دی. دی خواهشاتو تمایل دی. تقاضاګانو پوره کولو تمایل دی. عالم سفلی سره تعلق دی، د عالم علوی سره تعلق نشته. د عالم بالا سره د تعلق نشته. حضرات او دې په ګناوونو باندې عاشق دی. لامارة بالسوء دې په دې ګناوونو لګیا دی. تقاضاګانو پوره کولو کې لګیا دی. هغه تقاضاګانې په انسان باندې پوره کوي، په دې کې لګیا دی. حضرات
فکر کوئ وروره دا اولیاء چې لوی مقام ته رسېدلي دي دا نفس یې برابر کړي دي دا نفس یې ټیک کړي دي ملنګ بابا ویلي دي چې په یو قدم تر عرش پورې رشي ما لیدلې د رفتار د درویشانو دا خبره څنګه ده یک قدم بر نفس خود دوم قدم بر کوئی دوست پا دی خپل نفس باندې قدم کیدا پا دی داستا چکم نفس تے پا دی قدم کیدا پا دی نفس تے قدم کیدا بیم قدم پا عرش معلا دے یک قدم بر نفس خود دوم قدم بر کوئی دوست پاک قضای بود رہے کی ملنگ بابا بلزے بھی دی چی عرش و کرسیلان دی تر قدم دی دا اولیاء بیان دی دا اولیاء زید سیبا من کم دقل راغلی چی عرش و کرسیلان دی تر قدم دی بالاتر دی حششان قدم دزلو دا شیرون الگران دی سواد صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالغفور اغبوی کپا سیوا دا قرآن شریف بانی منس کے دی ما با دیوان عبدالرحمن منس کو چی عرش و کرسیلان دی تر قدم دی بالاتر دی حسشان قدم دزلو دا خلیل تر کعبے دا کعبہ دلویا عبدالرحمن بابا دے دا لوی ولی دا خدای دے دے علامت الدهر دے دا لوی علم خاون دے دا علماء نے تپوسو کا دا خلیل تر کعبے دا کعبہ دلویا کہ آباد کا سوک ویران حرم دزلو دا نفس دے برابر کا دا حرم دزل برابر شی دا بدا اغی کعبی نپور تمام علی دا نفس امارت بی سودی اولیو دا قدم نظران نکڑے دے با یزید بستامی بابا دا لفظ یا بستان دی یا بستان دی امام نووی پا دے کے خبرہ کرے خو مشہور بستان دی دیو دا دی اللہ تعالیٰ یہ پا خوب کی اولی دا اولیاء سر پا خوب کم دا خدای غم دے خوب کم اللہ یہ پا خوب کی اولی دا کتاب کی لکلی دی وی یا اللہ دلنی علی اقرب طریق الیک یا اللہ ما تخو یو لند لا رو خیا زخو پتا پس لگیایم دلنی علی اقرب طریق الیک چا دیر لند لا ریو تا در رسیدلی ویدانا تو خیا وی یا ابا یزید دوی کنیت تے یا ابا یزید دع النفس وتعال نفس امارہ بھی صوبہ نخفی کی دا اللہ زما درگاہ ترازا پدے نفس خفی کی دا زما درگاہ وتعال تعال اس میں پیل دی پمانا دا امر دی اللہ رازا زما درگاہ ترا داخل شا حضرات طول معاملت دا خرابہ کری دا جناب محمد رسول اللہ یو واریو فرمائل صحابہ ناشتی صحابو تیوی ویستاسو دا سے مرگری سخیال دی دلو یو خلقو خبری دی خبر در رسول اللہ دو مخاطب صحابہ دی و تیوی دا سے مرگری سخیال دی چی آغا
داغه اعزاز کې، اکرام کې، تشریف کې، خوراک ورکې، سکاک ورکې، جامې ورکې، دغه مرګري تعالی کند ګوري، تعالی د هلاکت ځای ګوري، او وی کدی د توهین کې، اذلال کې، تذلیل کې، اوږې کې ډېر ډوډۍ نه ورکوي. او د تذلیل کوي، نو تعالی خیر طلبوي، تعالی خیر طلبوي. صحابه کرام رسول الله ته وی چې دا خود خدای پیغمبر بدترین مرګري دي، چې ته سره خکې نو تاکند کې غورځي او تباہی زیاده لګوري. جناب رسول الله مبارک کو توی دا اسه معلم په مختزم کې نه دي تیر شوی کوم چې رسول الله دی دا خبره مخکې کړ. وی دغه مرګري چې دی دا ستاسو نفستی نفسو کلتی بین جنبیک او دی دوه ډډو په مابین کې دی. وفي حديث آخر اعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك، ستاپ دشمنانو کې لوی دشمن اعداء سے غد اس میں تبذیل لا، ستاپ دشمنانو کې لوی دشمن ستا دا نفس دی چې د دوه ډډو په مابین کې دی، دا لوی دشمن دی. او قرآن او حدیث مبارک کا سړی ګوري، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من خاف مقام ربه، د دې ترجمه پښتو کې دا ده چې د ګناه ټیم راغی او سړی ته یاد شو چې الله سره به زه درېږم، د دې ګناه تپوس په معنا کوي. د دې ښکلې ترجمه پښتو کې دا ده مقام ربه فترك المعصية كذا په تفاسیر كلها ټول تفاسیر کې چې د ګناه ټیم راغی او د وی چې زب الله سره ملاوي ګمو ګناه یې پرې خودا. ونهى النفس عن الهوى، او دغه نفس اماره بسو کې زلګیای ما دی د خپل خواهش د دې پوره نکو. ونهى النفس عن الهوى، الهوى کې الف لام عوض د مضاف نه ندي. ونهى النفس عن هواه، دا الف لام عوض د مضاف نه ندي. د دې نفس هغه خواهش پوره نکو. الله فرمایي فإن الجنة هي المأوى، جنت د ټھکانه ده. فإن الجنة هي المأوى، المأوى کې الف لام عوض د مضاف نه ندي. فإن الجنة هي مأواه، هغه جنت د همیشه ټھکانه ده. دی با پا دی جنت کی دا دی نفس دا معاملہ دا نفس امارہ بھی سودا سے شہد رور اللہ دی محفوظ ساتھی. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا اپا انت تکون علیہ وکیلا. اے جناب رسول اللہ سوک چ غلام نفس دے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، سوک چ خپل خواہش نفسانی ته خدای وی اپا انت تکون علیہ وکیلا. د دې اصلاحاتو کې رسول الله ته خدای پاک فرمایي چې د غلام نفس اصلاح تم نشي کولی. قرآن شریف پڑک تے. وقال رسول اللہ ما عبد الہ ابغض علی اللہ من الہوا. د یو معبود عبادت ند شوی
زیات مبغوث په خدای باندې د خواهشات و نفسانیو ده. دا مبغوث ترین خدای دی. دې نفس کې قرآن او حدیث مبارک ډک دي. دغه نفس اماره بالسوء دی. بیا چې دل خیال وکړو دغه نفس چې په بدۍ باندې امر سړي ته کوي او سړی توا کوي. علماء دا لیکلي دي اکابر د دین دا د یو عالم خبره کومه چې د نن نه 1100 کاله مخکې تیر دی. هغه لیکلي دي که څوک کمال ته ځان رسوي دا به څلور خبرې غواړي. که څوک د ځان نه کامل جوړوي دا به څلور خبرې غواړي. التقوى فيما بينه وبين الله، والزهد فيما بينه وبين الدنيا، والمجاهدة فيما بينه وبين النفس، والتواضع فيما بينه وبين الناس. زر زر واجدون وخم دلته نشته. لوی کمال ته چې سړی رسي التقوى فيما بينه وبين الله، دی به تقوا پیدا کی د خپل ځان او د خدای په مابین کې. تقوا په درې قسمه ده. یو تقوا د عوامو ده، بل تقوا د خواصو ده، بل تقوا د خص الخواص ده. تقوا د عوامو ده د اتقاء الكفر بالایمان، چې د عام خلق به د کفر نه په ایمان ځان ساتي. دا د تقوا ده. دویمه تقوا د خواصو ده. هغه دا ده چې د خدای په ماموراتو براتک کوي، د منهیاتو نه به ځان ساتي. دې کې دوه قسمه عبادت دي. یو عبادت اجتنابي دی، بل عبادت امتصالي دی. عبادت اجتنابي دی ته وایي چې د نارواو نه به ځان وساتي. عبادت امتصالي دی ته وایي چې په رواو براتک وکړي. منځ بکې، روزه بنشي، حج بکې، عمره بکې، تلاوت ته قرآن عظیم بکې، د زنا نه بزان ساتي، د سود نه بزان ساتي، د غلا نه بزان ساتي، د تهمت ته مسلمان نه بزان ساتي. دا ګناهونه دي. عین قضات کې لیکلي دي. دا د دې مې بزې شرح ده. مې بزې د فلسفي کتاب دی چې شیخ ابو علی ابن سینا امام الفلسفه ډیر روان بغداد شریف او بل طرف ته شاه عبد القادر جیلانی ماما را روان استاد دی شیخ ابو سعید خراز. خراز وته ځکه وایي خراز د خرز نه دی، د موزی ګنډلې. بعضې وایي چې موزی خرڅولي یا چیترې او موزی ګنډلې. د دې لویو خلکو دغه کار دی. د خپل خوراک دپاره څه معاملې روانه کړي. هغه بله په مخ راغی. شیخ ابو سعید خراز دا شیخ ابو علی ابن سینا امام نه. دا شیخ چې دی که نه ماهر پیل پن ته وایي. هر پن کې چې ماهر دی ته شیخ وایي. عرب په شیخ ټکي ډېر خوشحالي ډېر زیات. د حج کې ډېره ګڼه وایي او بس ټیک ده. زما 3 ورځې او 3 میاشتې وشي چې راغلی مو. زه به یم چې یو 50 کاله به تیر شوي چې د حرم د لیدونه محروم یم. یا الله تم ته محروم مکړه. زمونږ قاري صاحب مبارک د دوی دا بزرګي کافي د نور خلا پرېږده چې دی الله په دې کال کې 4 ځله خپل کور ته بوځي. او زما دا ګمان دی چې د غریبانان خلک عمرې لا حجونو له راځي
داوی د دوی د په برکت د عمرې او د حج به داوی حجونه او عمرې خدای قبول کړي. زما ایمان دا دی دا داسې خلک چې خدای بوزي دی کې چل بل دی دی کې الله هر څه باندې پوهې دی. مدینه منوره کې راغلم، ریاض الجنت هغه ځای ته ورسېدم د روضې اقدس سره طرف او دغه باندې راغلم باب السلام باندې ګڼه د ډېره زیاته دی خوا هغه پولیس والا ولاړو ما بي أيها الشيخ أنا شيخ كبير وها هنا زحام وأغوية زحام داوي جبمي ويلا وها هنا زحام وأنا شيخ كبير وأنا أريد أن أصلي في رياض الجنة ركعتين فقط. هذا الشيخ تكي جموتوين رات ارغان لطوي راشا ويدخل رياض الجنة تورشا وصلي ما بدا لك ويچ سمر مسكين وقوانو شلكات میں بیا وکړ ناغم بیا چلا گئے نبی ما توی وی انت شیخ کبیر وانا شیخ صغیر اغا لکم او دمر خوشحال شو الله پسر ولان دے او بیا ما ته وی ترازه تا ته څوک څه نشي ویلی وی بس تامون برابر کمه او بس هغه ته نور غوونه کو خماشل لکاته وکړی را مې بس اوس زما بیا رسول الله تعالی علیه سلام مې وکړ نو خبره دا دی دا خلق چې کنه دې کې دا چل دی چې الله دغه ځای ته بوزي نو دې کې خبره جدا ده چې نما خبره کوله چې را عبادت یو امتصالی دی بلشتنه. نو شیخ ابو علی بن سینا نه تاسو کو شیخ ابو سعید خراز تاسو ته کو یره وې دا مسلمان په دنیا کې بس څنګه زندګی تیریږي وکل مریض پشان د بیمار بس وې جزاک الله وې سلام علیکم چې دی خواشو کنه نو د سر خپل طالبان د حدیث مبارکو د علم ظاهری او د باطنی دا طالبان وسرو بی وتوی چې سه تا د شیخ ابو علی د فلسفي امام د دنیا تاسو لري وکړه وستا خدا علم ظاهریم د نړۍ دی وی بچو ما تیر دوه وجونه تاسو وکړه یو د دې وجنه چې د سره د طالبانو چې د دې په اعتماد پیدا شي چې زمونږ د استاد دون البي سړی دي چې عالمان ته تاسو کوي نو دوی به علم وکي د دوی په اعتماد پیدا شي او به مې دې وجنه تاسو کو چې تاسو زمانه ولې دا تاسو نه کوي چې مسلمان مسنګ ژوندۍ تیری دا تاسو مې ته وی ټیک ته جی وی ته جواب درکې چې کل مریض دی په شان د بیمار لیکن بیمار خو منګ پیژنو خو کل مریضو د دې مصداق نه پیژنو مصداق شی منطق کې ما یصدق شی ته وي ودلیل شی ته وي وی مصداق دا دی عالم و په پیدا وی مسلمان با دا مریض چې دی با ډاکټر ته راشي هغه به نسخه تجویز کی دا شی بخوري دا بخوري دا دوی بخوري دا د دینه به پرهیز کې د دینه به پرهیز کې د دینه به پرهیز کې مسلمانم د قدی چې دی به د نارو نه ځان ساتي پرواو براته کوي دغه مسلمان دی بس او بل حضرات تقوا دا خواص دا د دې لوی خلکو تقوا دا د اولیاء تقوا دا دې ته خواص وي بس د دوی تقوا د لوی خلکو څخه تقوا دا اتقاء ما يشغل عن الله
ځان ساتل د هغه شی نه چې دا ولی د خدای نه مشغوله کوي. بل پاتې دیگر کل ما شغلک عن الصمد فهو صنمک. کم شی چې تا د خدای نه منې کوي هغه تابوت دی. مینه ورسره مه کوه، هغه سره تا د خدای نه منې کوي. علماء دا لیکلي دي چې د ابراهیم علیه السلام ته خدای پاک وی ته دا زوی د قرباني کا. یره دا ولې یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. دا زوی ولې قرباني کوي؟ الله تمام دنیا ته دا خبر تر قیامت خودلا چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله ابراهیم علیہ السلام په دوستۍ نیولې دی، په خالص دوستۍ. زه دې تمام دنیا ته خیمه چې واقعي د دې ما په ځای په خلیل نیولې دی که بې ځایه دی. د قضوی چې دل الله په سوالونو ورکه، په سوالونو او د بیت الله مبارک سره بیا سوال کو. ابراهیم علیہ السلام اسمعل یا ایلو، اسمعل یا ایلو دا عبرانی دا. اے خدای زما دا خبر خوره مال یو زوی راکا، یو زوی خوراکا چې ستا د حرم خادم شي. اسمع یا ایلو. اسماعیل علیہ السلام مبارک خدای ورک چورے کا کنا نمی وتکی خود اسماعیل. دا اسماعیل دا اسمع یا ایل نہ مشتق شوی دی. دا اسماعیل دا دقی نہ دی او اغا نمی وتکی خود دا تیوی چه دا زوی لال کا. اللہ تمامی دنیا تا خود لا چه دا محبوب زوی چه دا پڑیر سوالونو غختو اس وقت بے مچتی علال کا چی دے ما اسی خلیل نیولی دے کہ واقعی کم خلیل دے، بالکل خلیل دے. قرآن شریف کی راغلی دی فلما اسلما وتلہ للجبین. دی دا خدای حکم دا گردن نہاد شو. پلار اوزوے ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، وتلہ للجبین. او منا کے چقم قربانا دا کنا اقضے کی دی واچو العلی. دا خدای پا محبت کے زوی العلی، دا اللہ پا محبت کے زوی العلی. ونادیناہو ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اگا خوب تا رشتیا کر، عمل دی پیو کر. او انا کذالک نجزی المحسنین. او هو البلاء العظیم، بلاء المبین. دا لو امتحان دی چی زو بندت وے مچزوی علال کا. وَپَتَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. او د پدې کې نو ته ګډ د جنت نه راوسته وغه لال. كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. دا په دقه بچا کیمیائی سعادت کی امام غزالی لیکلی دی چې اوسړیو پاولیو کې د یو لور پیدا شو. دا غلوري سره مینه ډیره زیاته شو. هغه دی یو وار خپل کمره کې خانقاه کې پروت کې او په دې کې ویني چې قیامت دی. قیامت کې اولیاء یو ځای کې راغونډي. د اولیاء بل مقام دی. اولیاء په بل ځای کې، اولیاء یو مقام کې راغونډي. په دې کې یو پرشتہ رالا رجسٹر و سره دی. وی پلان کی د پلان کی زوی
د پلان کې ځای اوسیدونکي د دې اولیاء د مجلس نه دی پاسي دین مرګ بل وی مرګ به هم ډیر معمولی وي د مرګ نه لویه ده د دې اولیاء نه تپاسا د نومې چې واغسته دی ودرېد وې دا ولې د دې اولیاء نه ما ولې پاسوای زه خو د دې اولیاء خادم یم فرشتې ته وی چې د دې نه به مرګ خوي چې زه د دې اولیاء د مجلس نه پاسم فرشتې ورته وی خدای پاک وایي چې د دې لور پیدا شوې ده د هغې سره تعلق زیات شوی دی د خدای په تعلق کې کمی راغلی دی دغه کلکه مینه به د یو وتبتل الیه تبدیلا دا د قرآن شریف دی دا به د یو خدای سره ساتي دا به د یو الله سره ساتي رابعی بی بی د بخاری په شرح کې لیکلي دي چې رابعی بی بی الله په خوب کې ولید وی یا الله وی ما ماف کا وی رابعی دا ولي رابعه د اولیاء سردار تیر شوی وی دا ولي وی یا الله ما ماف کا بخلی مې نه راځي بخلی مې نه راځي وی نو وایا وی یا الله ما ماف کا زما د خود نکونو نا تر سر د ویختو پوری دا تمام بدن په محبت ته محمد رسول الله ډک شوی دی وی ما ماف کا او دغه کیفیت ستا متعلق خدای نشته رښتیا امرته وی ما ماف کا دغه د سیرت جلسه ده محبت ته محمد رسول الله دا ټول مرګري راغلي دي دغه موږ محبت لراغلی یو که خیری زما دا د بخاری پر شرح کې لیکل داسې دي صاحب اگر چې دا بعض خلک یو بل خبره کوي وی رابعی بی بی پروا مکوا تا د محمد رسول الله سره مینه ده د محمد رسول الله مینه بعینه زما مینه ده هغه سره چې دی مینه وکړه بس هغه ما ته رو رسېدی په دې خوب کې د خلکو سره سودا ویږي هغه ولی د خدای ولاړ دی وی بن بتوزه ستا زوی سره د لور سره مینه پیدا شوې دی ودرېده په دغه ځای وی الله زما دا لور ته په خپل وفات باندې وفات کا دا لور مې بس نه د پکار چستا د وډي او د سپلم دا د غرمې ټیم دی وګد دی امام غزالی و یو سړی راغی ورته وی پاسه پاسه دا ولی د خدای را پاسه د قیامت ته ورځي لیدل به پاسه پاسه چې دې را پاسه ده نو ورته وی ولی وی هغه ستا لور چې دی برا کوټې ته ختلی و د کوټې نه را پرې و تمړه ده دوی الحمدلله الحمدلله په دی وی هغه تعلق د خدای سره بیرته جوړ شو د دې په مرګ نه دی ویلي په دی وی نو بل بدان کار کې دقه چې التقوا فيما بينه وبين الله کزان لو یې نو تقوا به پیدا کی د خدای سره به تقوا برابر کی دویم ټکی والزهد فيما بينه وبين الدنيا د دې دنیا نه به رغبت شي دې کې به زهد ساتي قوت القلوب کې د کراچۍ نه ماروړ دي ما سره اردو کې پخوا وو خو بیا مې دا ربه پیدا کړ خدای پیدا حج نه چرته مبسل تک مې پیدا کړ دا قوت القلوب چې دې کنه او دا صاحب چې دې شیخ الاسلام ابن تیمیہ د چا تصوف نه دی منلی او د دې منلی دی بس قوت القلوب کې لیکلي دي ما په خپل سترګو لیدلي دي
کدا دنیا خوي نو په د دین به زهد فرض عین نه وي دنیا خند د الله په جناب کې دې کې زهد فرض دی دا دنیا خند اتو ابو طالب مکی د ډېر پخوانی سره تیر شوی دی پوډیاو کې هغه دا منلې دی او د بل چا داسې ډېر نه مني خو د دوی منلې دی وی دا ډېر بختور او ډېر برابر سړی دی نو بیا دا چې زهد وکړي زری طالبانو ته هم چې زهد کې درې حرف دي زادا هادا دال دی زا کی اشارت تے ترک زینت مخالف تے شریعت نہ ہاں کی اشارت تے ترک الحوا تھا اگر اس میں وہ خواہشات پریدا او دال کی اشارت تے ترک دنیا تا اگر دنیا چڈیرا برابر نہ دن داغے نزان ساتا نفس دنیا خدا حدیث مبارک و باندې پوی لگا گران دا دا مری سیب دیناست یو سړی دا غروان روز کې د پیښور راغی حدیث مبارک للی حدیث باندې لگا پوی گران لکه د دې مطلب گران اسی الفاظ ثانی زمونږ شاګردونو ماته وی مری سیب یو حدیث لراغلی ما په پیګم نه او چا را باندې سوالم کړی دی مې حدیث مبارک سدي هغه په یاد کړی عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماسا وتروح بطوانا حديث صحيح بالکل د فاروق اعظم روایت ته چې رسول الله فرمایلی دي چې لو انکم توکلتم علی الله حق توکله کتا تو توکل په خدای باندې حق توکل کو امرې شپ تما وی مې حق توکل سدي هغه ته مې وی شاګرد مې نو خیر دی هغه اوس محدث ته خدای موږ شاګردونه نو استاد او د شاګرد مابین کې کدی ډیر لوی شي کنه خو استاد ته مکه طالبې په نظر وته ګوري نه مې حق توکله سمانا وي زه استاد روان دي نشم کولی مې نو مکه ما اجازه ده وینند شم کولی نو مې حج ما اجازه مو کړه او ته بیان کینو دا خو ادب نه دی دا خو بوزدلی ده بوزدلی خو خنه ده بوزدلی خو خنه ده په شریعت کې وی بس کا بوزدلی وته وی کس خو ترجمه وی راته تک ما لو انکم توکلتم علی حق توکله توکل بان الرازق هو الله تعالی للکسب حق توکل دا معنا دا چې رازق چې دی دا الله تعالی دی کسب او اونر نه دی وی یاره وی دا خو مې نه واورېدلې مې دا په کتابونو کې لیکلې ده بده مې وی دا حدیثو کتابونو باندې پوهه ګرانه ده او بیا چې دی کنه نو بیا مې نور ترجمه لرزقتم کما ترزق الطير الله به تاسو ته روزي درکوله لکه مارغانو ته روزي میلاویږي تغدو خماسا د خپل جال نه د ساری پاشي او ججوري تشوي خېټي تشوي وتروح بطوانا او د چراغانه چې ما خام ټیم کې راځي ماجیګر کې خپل جال ته نو دا خېټي ډکی وي ججوري ډکی وي مړی وي نو ما استا مطلب دی په دې حدیث کې ما باندې یو سړي سوال وکړو طالب بیا ډېر خپيږي وی ما ته وی چې دا حدیث دلیل دی په نه پیدا کسب چې کسب نه کوي نو ما ته وی مورې صاحب نه مې دا حدیث دلیل دی په کسب په نه پیدا کسب نه دی وی مورې صاحب په دې نه پیګه مطلب په ما پوهه مې ټیک تا مې هغه مارغان په ځای باندې ناشتي کالوتی دي ویالوتی دي کنه نو مې دا غری طلب یې کړی دی کنه مارغان خو په ځای ناس نه دي دا غری ګورو تا ګور حدیث مطلب د قصیده دا ټول حدیث داسي په خدای قانون کومه په بخاری په الله په سر ولان دي دو پانی چې وایو کنه 3 غنټې په ولې 3 غنټې په خې
اوسم تیرا پاسې دم بس دغه وخت را پاسې دم نو ګوره په فکر کوه ما یاوی خو پاسې دلی دي کنه نو کده جاله کې ناشته وی نو بیا به دا په نپی دلیل وی ناوی خو پاسې دلی دي الته تلیم دی او بیا جاله لراځي نو دا یو خبره موري شپشتا چې دا دلیل په کسب دی خو په نفس کسب دی په توغل په کسب نه دی وی دا څنګه امونی صاحب زمونږه اوس ماته ځان بیرته طالب کو اوس ملا شوی دی او بل ته حدیث وی خو ماته بیرته ځان طالب کو وی دا څنګه نو ما ته دا داسې اغوی نفس الوتل کړی دی او داسې په کسب کې لګیا کې دل چې شپه او ورځ پکې والی نو دا نشته وی دا ولی ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان روح القدس نفس فی روحی روح القدس راغی جبریل علیہ السلام زما په دې ځل کې پوکیو کو ان نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب جبريل عليه السلام راغی زما په دې نفس کې پوکیو وخو چې یو نفس په درغی پوری نمري حتی تستکمل اجلها چې خپل اجل برابر کی اجل ستوي شرقایت کې راغلی دي هو الوقت المقدر لموت الحيوان هغه وخت چې الله مقرر کړی دی د موت د حیوان لپاره دې ته اجل وي وتستوعب رزقها او رزق خپل مکمل اخری چې کوم ازل کې الله رزق مقرر کړی دی هغه رزق ختم کی فلسفو کې او فلسفي وسلتي پیلي کړي را یاګه کوم ډوډۍ خلل نه بلوته الکه دا ډوډۍ ولې کم خوري وې نه بس خو ډوډۍ دار خدای لیکلي دی زې لکم خرما نیم پنیمه خېټه خرما کسلوي کالي چې اتیا کال شي اسه لطیفه دی خو یره کم خبرهم نه غوري زکه چې ځکه خدا دې کنه واستوعب رزقها دا کم خوراک کې خوچل دی خبرې پس خبره را یاد شو دا مختصر دی اصل خبرې علي صاحب راغی فاروق اعظم ته دی فاروق اعظم خلیفہ دی او علي صاحب رسول الله د ترزوی دی د اهل بیت نه دی رسول الله تربیت کړی دی او د پشان کې دا ویلی دی انا مدینه العلم وعلي بابها زد علم خارما او علي صاحب دغه خار دروازه ده نو علم ډیر جوور علم دی ډیر جوور غږیدلی وی ته په دغه مرګرو په ځان د سیدا سی اشاره وکړه جناب رسول الله یاد کو صدیق اکبر یا وی دوی په ځان د سه وی او وی دوی په ځان د سوما وی کپ دوی په ځان د سه د سلور خبر اهتمام وکای کپ دوی په ځان د سه د سلور خبر اهتمام وکای وی ټیک ته وی بس کوم به کمی کولی شو وی نه کې به وی کپاوی په ځان رسید په جناب رسول الله پسې په صدیق اکبر پسې وی دوی په ځان رسید وی او وی بس سلور کار وکای یو کار ودا کې چې جامو تب علی زړی وی چې پکې ټوټي ولګي یار عملی پکړې دي مکه معظمه نما یو کتاب وروړي دغه کې لیکلي دي چې جابیه کې د تقریر کو او ابو عبیده ابن الجراح او فاتح مصر دعوت ناشتی پاغه کې تقریر کو د صادر پسرو او پنجابیه د شام کې جد تقریر کو پاغه کې 2 ټوټې لګېدلې وي فاروق اعظم دی وی جامو کې بټوټي لګے او پیغمبر علیہ السلام ترمذی مبارک کې راغلی دی په جلد ثانی کې جامع کې
چې عائشہ بی بی ته رسول الله مبارک وی ته په ما پسې ځان را رسول غواړي وی او وی کبا ما پسې ځان را رسې نو ته به جامې بالی ودځلې وی حتی ترقی چاغې ته ټوټي واچای جامو ته ټوټي اچای وی بس صحیح ده وی دویم ټکی وی دویم دادی چې پیزار تبا علی زوړ وی چې وتا مرمت یو کی چنیا وتا واچي غربي وتا واچي ټوټه وتا واچي وی ټیکتا وی دریم وی ډوډه با پنیمه خېټه خوري وی سیدا دا خراته ګران نه وی نه دا فاروق اعظم متوي وی سلورما وی امید بنا کوتا کی پدغلوان صاحبانو پس ورسي او ما قصې وکړ و پسې ورسېد او خوا کې دا وی درې واړو دی درې واړه په یو ځای دي نو ما ستاسو خدمت کې عرض کو چې دغه چې دی حدیث مبارک باندې پویا لکه مشکل ده ما دا دلیل ده تقریر الته رسول الله مبارک فرمایي یو دلیل پیدا دی چې رزق خپل پوره کې فتقوا الله ای زما امته حدیث مرفوع دی فتقوا الله د خدای نه وجریږي واجملوا فی الطلب او میان روی کوا فی الطلب ای فی طلب الرزق په طلب د رزق میان روی کوا ډیر د خدای احکام په مپریدا دا دریم ټکی دی دا دویم ټکی دی الزهد فی ما بینه و بین الدنیا او دا چې دی ترک الهوا او دریم ټکی چې ځان کمال تر شي غدا دی المجاهده فيما بينه وبين النفس مجاهده بکې په ما بین د ځان او دغه نفس اماره بسو کې دغه به مجاهده کوي د سره به مجاهده کوي او سلورم ټکی التواضع فيما بينه وبين الناس خلق سره تواضع کې خلق سره عاجزي کې او که خلق باندې تکبر کوي دنیا به مستا خراب شي آخرت خلا پرېدا خلق سره به مینه کوي خلق سره به تواضع کې په دې تواضع به اظهار د مینې کوي په دې به اظهار د مینې کوي یو خبره کوي جناب رسول الله فرمایلی دي چې دا مؤمنان جنت تلاشي چې دا مؤمنان جنت تلاشي او جنت ته داخل شي نو کوم مؤمنان مسلمانان کمزوري چې په جهنم کې دي نو حدیث ته مسلم مبارک کې راغلی دي چې دوی به الله سره داسې جګړه کوي گفتگو کوي دا مسلمانان د هغه مسلمانانو چې جهنم کې دي چې هغه داسې جګړه وکړي لکه په دنیا کې یو سړی په بل باندې حقي او ګریوان ته لاس ور واچي وایي بیا الله دغه جهنم کې چې دا کسان دي دوی د جهنم نه روباسا یا الله دوی روباسا دا ولی یا الله دوی روباسا ایمان پکې دی سنا سنی کی کړي دا وی خدای پاک رحمت په جوش کې راغی فکر کړو دا الله رحمت په جوش کې راغی وی بس ټیک ده لاړ شه د جنتیانو ته وی د جنت تنوزه جهنم ته ورشه د جهنم اور بتاسو ته سنوي دا مسلم مبارک کې روایت ده تاسو ته به جهنم اور سنوي لکه فرشتو ته سنوي تاسو ته به سنوي ورشه هغه څوک د جهنم نه روباسه چې د یو دینار په مقدار هغه نیک عمل کړي یو دینار یې دومره دا دینار دومره د دینار دغه نقشه ده ډبل روپے به پخوا نو رسول الله فرمایي فاخرجوا عددا كثيرا دا مسلم مبارک دی ډیر په زرګونو خلک پرو باسي جنت ته بلاشي بیا به یا الله چې تا موږ ته کم کسان خو دي چې د یو مقدار کنه د دینار نیکی کړي هغه مرو وستل بیا څوک وی ورشه بیا هغه مرو باسي چې د نصف دینار نیک عمل کړي نیم هغه بم رو باسي په زرګونو بیا به وایي یا الله وسوکو
ورشه هغه مرو باسه دا جهنم نه چې د ذرې په مقدار د نیکی کړي هغه مرو باسه بیا الله تعالی وی ټول پیغمبران با شفاعت وکړي ملائک به وکړي مؤمنان به وکړي الله به وی شفع النبیون وشفع الملائکة وشفع المؤمنون وشفع العلماء وشفع الاولیاء اولیاء شفاعتوں کو پیغمبرانوں کو علماء کو مسلمانانوں جنتیانوں کو یا اللہ بوئی زپات شما اللہ رحمت پر جوش کلا روان دی اللہ بوئی زپات شما اللہ بدعے داغد شان سر لائق مسلم روایت کی یو موٹی بورخکت کی اللہ پدغ موٹی کی با اللہ پاک رو باسی پکروڑا خلق جنت تبع داخل کی صد امید حدیث تے صد گناہگارو زمان دا گناہگارو دا پارا صد امید حدیث تے امام نووی دل تلکلی دی چدا ولی وی دغا کسان چی دے آغا پیغمبران نپی جنی مسلمانان نپی جنی ملائک نپی جنی وی ولی نپی جنی دو پزلک دننا دیو دوست خدای سر مینہ کڑی دا یرورا خبر ما دے پوری کولا قاری صاحب مبارک د دې اولیاء د دې نیکانو سره وی په مینا پزړه کې مینا کړی دا او د ته احکار کړی نه دا پرشتو نه دا اورېدلې الله وی غز پیجن متا سو نه پیجنې چې د اولیاء سره مینا کړی دا هغه د جهنم نه روبا سما د قمینه چې دین واقع دا د ظلم مینا څوک پیجنې چې دا د نیکانو سره مینا دا او احکار کړی نه دا دقه شی دی او سلو نتوازو بکې د خلکو سره به مینه ساتي که خیر ته به ان شاء الله په دې کامیاب زر درویم ویم چې دی دا نفس اماره بسو بیا دې چې هر کله ملامت کړ خپل ځان ګناه نه توبه وستله نو دغه نفس لوامه شو ځان ملامت کړ نفس لوامه شو ځان خپل ملامت کړ او خدای طرف ته توجه کړه نو راغې وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم غفور کی اشارت دیتا چې الله مهربان شي نو هغه نفس لوامه چې د توبه وسلن وی بخو او رحیم کی اشارت دی چې لاول نفس اماره بیا نفس لوامه شو او بیا نفس مطمئنه ول جوړ کړ رحیم کی اشارت تے نفس مطمئنہ دا نفس مطمئنہ بس آخری خبر کو میں دیتا ہوئی لوامہ میں ہوئی لوامہ دا غدی چسڑی پا گناہ ملامت کی او توبو بس مطمئنہ دیتا ہوئی بس آگے کی یو سو خبری دی یو خبر پا کے دادا یو خبر پا نفس مطمئنہ کے دادا چھ دی با دا شریعت په د طبیعت وګرځي دا احکام د دین چې دی ادا کوي دا به د طبیعت یو ټکی بل په د عبادت د خدای کې بدتا حلاوت محسوسي چې ما حدیث ویلو چې ذاق طعم الایمان دې کې بدتا حلاوت محسوسيږي دیکھ بخون دا جائے پیغمبر علیہ السلام مبارک پر آگے یا بلالو بلال کم جائے دا یہ مسیبہ آرحنا الازانو کمنگ دمکا پدے عبادت پدت دم ملاوی گی دا عبادت تا خدای چکی بیا با پی انشاءاللہ کا خیر چتا بیان کوما اس نور اجازت انشاءاللہ نشتا آغا چی دے کنا پا دے با دت دم ملاوی گی دا شریعت پا دت طبیعت شی دل پا دے که خون دت راجی دت با پکی لطف راجی دا قبشی رشید احمد گنگوہی فل پیر صاحب تلیکلو کل امداد اللہ مہاجر مکی
د دوی قبر هلته کې جنت معلا کې دی هغه ته یې لیکلو کړو ورته وی صاحبه وی ستاسو نه چې ما وظیفه واخیسته ستا په برکت الله ما ته یو درې خبرې راکړي وی څو وی یو خبر دا ده چې شریعت زما طبیعت شو مخکې عقلي معامله وه اوس طبعي معامله شو طبیعت ډېر پورته دی شریعت زما طبیعت شو شریعت زما عقلي نه دی طبعي شو هغې باندې اوس په دې اولیا پوهېږي په دې اولیا پوهېږي چې مخکې عقلي و هغې باندې خو زه مکلف وم اوس طبعي شو زما طبیعت وګرځېد یوه وی دویمه دا ده چې ای زما پیر صاحب زما یره د یو خدای نه پاتې شوه د بل چا نه پاتې نه شوه قرآن شریف کې راغلی دي ولم یخش الا الله لوی خلق په صرف د یو خدای نه یریږي د بل چا نه به نه یریږي او مولانا روم وی امید و حراسش نباشد ز کس همین است بنیاد توحید بس دغه بنیاد د توحید دی چې تمه به د غیر الله نه ساتي یره به د غیر الله نه ساتي وی درېما وی پیر صاحب درېما دادا چې که زما څوک مدح کوي زه پې خوشحالېږم نه او چې څوک مې مذمت کوي زه پې خفه کېږم نه هغه ورته لیکل وکړو مبارکباد مبارکباد وی یا بچیه اوس سړی شوې اوس وی سړیتوب ته ورسېدې الله دې دقسې طبیعت زمونږ هم جوړ کړي نه دا چې دی که نه دقه دی دا شریعت پر د طبیعت شي دله به خون ورکوي او دی به په ذکر او په فکر د الله باندې مشغول دي نو په شریکه دوا کوو او ټول هر یو وي اللهم اجعلني نفسي بك مطمئنة اللهم اجعل نفسي بك مطمئنة دا تفاسیر نویم تؤمنوا بلقائك وترضى بقضائك وتقنعوا بعطائك پښتو کې خیر دی بعض عوام دي قاری صاحب دې دا خبرې نه کوم دوی له زمانه خبر دي دا اللهم اجعل نفسي نفسي الله وګرځه زمانه پس بك مطمئنة چې پتا مطمئن شي چې دا د مطمئن خبره مې وکړه تؤمن بلقائك چې ستا په ملاوېدو ایمانی چې زه به د الله سره په ورځ د قیامت ملاوېږم وترضى بقضائك او ته چې کومه فیصله وکړې په هغې راضي دا نه په زما په هغې راضي شي وتقنعوا بعطائك او دې نه په زما ته چې ته څه ورکوې چې په هغې باندې دې صابر شي الله دې زموږ او ستاسو انا پس دغسې وګرځوي و ما چې لږ زیات واخیستو خو خیر دې معافي وکړئ او بس دا دی کې په شوق کې راځه په ځان نه پوهېږم چې دلته کېږم یقین په خدای وکړه دا او دا د صاحب برکات دي او د دې صاحبانو بس صلی الله علیه وسلم